دې ته اوس وایي د وهم بیمار د ده اخرنی انجام لیونتوب وي دې لیونتوب ته وړي اخر دا ټوله ټوغه شیطان په موږ باندې کوي دا ټوله لوبه هغه موږ سره کوي چې زموږ د دې عباداتو نه د سکون اطمینان داتې اوسي نو دې حدیث کې یو غټه قاعده بیان شوې ده او حدیث ته د عباد ابن تمیم هغه دا روایت نقل کړي د عبدالله ابن زید ابن عاصم المازني رضی الله عنه وشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړی شو یعنی چا دا شکایت پیغمبر له راوړو چا ورته وکړو دلته داسې نه دي ویلي چې چا کړی دی خو چا وکړو نور روایتونه معلومیږي چې دا په خپل عبدالله بن زید دی رضی الله عنه هغه په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل شکایت ته څه دی یعنی داسې ورته ښکاري چې په دې مانځه کې د ده د اودس مات شو یعنی دا سوچ دته په مخه راځي په مانځه کې چې یاره که څه مانه په دې مانځه کې څه لاړو یا هوا یا تشو میچازو ساس کې یا یې چلو شو دته دا مرض دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ناشنا علاج وښو او په دې سره ټولې مسلې حل کېږي وی لا ینصرف دی به د مانځه نه نه وځي په وهمونو په پالتو سوچونو او صرف دا چې یاره کیدی شي صحیح په کیدی شي میدی شي باندې دا قصې نه ثابتېږي حتی یسمع صوتا او یجد ریحا تر څو پې اواز نه یې لګېدلی یا پې بین نه یې لګېدلی دلته دا مطلب نه دی چې یعنی لازم به دې ته پروت چې بین پې ولګي یا اواز پې ولګي معنی دا ده چې څو پورې یقیني درته پته نه لګېدلي چې دا اودس مات شوی دی یقیني او دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی حدیث کی غټه قاعده بیان شو د دین غټه مسله بیان شو هغه ده چې بنیاد هغه ته په شک باندې نشي ګډوډ کولی دا شک چې دی دا اصل مسله ستا نشي ګډوډه کولی چې څو پورې یقیني خبره نه راغلی د کوم سړی په منځ کې ودرېدو او په خېټه کې یعنی دا ګیس یا دا هوا دننه ځي راځي او د هغې د لاسه د په خېټه کې څه قړلار کېږي یا څه اوازو یاره کیدی شي او زما اودس مات او کیدی شي په کیدی شي کار نه کیږي تا ته شریعت مسله اسانه کړه چې څو پورې یقیني یو کار نه وي شوی ستا اودس صحیح دی څومره مسله موږ ته اسانه شو که نه ګرانه شوه اسانه شو شریعت یقین له اعتبار ورکوي شک له اعتبار نه ورکوي زه بله مثال درکړم ډېرې مسلې به ته حل شي زه به صرف یو مثال ته وبیانوم یو سړی دی ماسپښین یې اودس جوړ و ماسپښین د هغه اودس جوړ مازدیګر منځه نه مخکې 3 بجې هغه په شک کې شو چې زما د اودس مات دی او که نه دی اوس په دې کې یقیني کومه یوه ده اودس شتي شکي څه ده چې مات به وي او که نه به وي اوس دې ګډوډ دی چې یاره زما د اودس به مات شوی وي او که نه به دا شکي نه دی دا سړی ګورې خو ده ته دا مسله راغله کله انسان ته داسې راشي هیر شي چې زما اودس به مات شوی که نه خو د دې حدیث په رڼا کې به دی څه کوي او داسې صحیح دی ځکه چې هغه یقیني خبره ده دی وایي چې ما ته دا 100% یاد دي چې ما ماسپښین منزله اودس کړی دا اوس یقیني ده اوس کیدی شي مات شوی یا به نه مات دا شکي خبره ده ترجیح یقین له ورکړی کېږي په شک باندې شک له څوک ترجیح په یقین باندې نه ورکوي بل مثال یو سړی دی 1 بجه ماسپښین دغه اودس مات شو مازدیګر منزله روان دی یاره چې ما به اودس کړی وي او که نه به یې کړی خیال هم دی که نه یقیني څه ده اودس یې مات دی شکي څه ده کړی به مې او که نه به نو جواب څه شو اودس یې نشتی ولې نشتی هغه یقیني ده کړی دی که نه دی کړی دا څه ده دا شکي ده دا شکي خبره سیټ ته که یقیني ده راشه یقیني دا ده چې ستا اودس مات دی اوس پسې اودس وکړه نو دا ډېره اهمه قاعده او بنیادي مسله که درته معلومه وه ډېرې مسلې به ته حل شي لکه منځه کې ته ولاړې ته منځه کې ولاړې یاره چې دا به زما 4 رکعت وي او که دا به 3 وي دا به زما 4 وي او که دا به 3 وي دې کې شکي کم یو رکعت دی یقیني کم یو دی 3 ځکه دی خو په دې کې نه دی وران چې 3 دی که 2 دی خیال هم دی که نه دی شکي په څه کې دی چې دا مې 4 دی که 3 دی نو 3 خو دی دا یقیني ده
څلورم په څه کې دی؟ شک کې دی. دا څویم رکعت شو؟ دا دریم شو. بل مثال چې هم بلا ذهن کولی شو، تاسو پوهېږئ زما په خبره که نه؟ یو سړی طواف کې دی او دې شک کې شو چې دا طواف چې زه اوس په کم چکر کې یم او کم پیر کې یم چې دا پنځم دی او که دا شپږم دی، چې دا پنځم دی او که دا شپږم دی. شکي کم یو دی؟ پنځم شپږم. پنځم کې دی دا یقیني ده، نو دا څویم شو؟ پنځم شو. دغه صفا مروه ده راشي. دغه شان د دین ډېرې مسلې تا ته د دې حدیث په رڼا کې هغه واضح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تر څو بن نه یې لګېدلی، اواز یې نه یې اورېدلی، نو په شکونو باندې اودس نه ماتي.